سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده ټول کتابونه مې وویل مولا ول خزان په یو جماعت ورغلی دی په جماعت کې د پیر غوا په جماعت کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جماعت دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډج کوپیان هغې رانیولې مرګ لیوالی دی خوله یې پې ټوله ماته کړه دی واپس لاړو استاد ته وایي چې دا دي کتابونه او دا دي ملاتوب زما توبه ده ویل ولې ویل حق مې وویلې او مړې کړم حق مې وویل وی کور دې وران شه ما چې تا ته ویلو چې لږې سار شه چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي لږې سار شه اوس کښېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی څه کال پس په مغه کلي بیا راغی او پیر دی او غوا یې تړلې ده دی په منبر کېناستو ویل وروڼو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښته وي ټول عمر به نه مړ کېږي مریدان راغه پیر ته وایي چې اوس مونږ له ویښته ویښته وباسي اور نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویلله ویښته خلاص شو داسې وخت پې جوړ کړی ته پې داسې ورشو پسو پې داسې ها خو چې مریدان ته پاسېده پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیر هم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو نو ما ملا صاحب لږ عقل زده که لږ سوچ وکړه فتوې چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا که خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا مولیان وایه په ایمان کړي دي که نه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیکو د لاسه چاودی او که نه و چاودی نه چاودی ویل شرعي نظام وی خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کورکمانې د موانو ستا اوس دې خبرو سره څه کار دی زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایي دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو ملا باندې منډې ترړې ځان یې پې ممبر را ممبر که خو چمبر وہی بیٹھ یار مسیح تھی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کیا جی تھے تو کیا نیک ہونے آگا تا دس نو دوی مونگ سلوے